وما علينا إلا البلاغ المبين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی په تاسو کې چې څوک له خپل دین نه مرتد شو فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نو زرد چې الله به داسې خلق راولي چې هغه الله به له دوی سره مینه کوي او دوی به له هغه الله سره مینه کوي. په مؤمنانو به ډېر نرمي کوونکي وي او په کافرانو باندې به ډېر سخت وي. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. د الله په لار کې به جهاد کوي او د هیڅ ملامت کوونکي له ملامتیا نه به نه ویریږي. دا د الله فضل دی، چاته چې وغواړي هغه ته یې ورکوي او الله ډېر د فراخۍ والا ښه پوهه دی. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ستاسو دوست یوازې او یوازې الله او د هغه رسول دی او هغه کسان دي چې ایمان راوړی دی، یعنی هغه کسان چې لمونځ قایموي او زکات ورکوي او دوی رکوع کوونکي دي. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. او څوک چې له الله او د هغه له رسول او مؤمنانو سره دوستی وکړي نو یقینا هم د الله ډله غالبه کیدونکې ده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی، تاسو هغه کسان دوستان مه جوړوئ چې ستاسو دین یې ټوکې او لوبې ګرځولی دی له هغو کسانو نه چې له تاسو نه مخکې ورته کتاب ورکړی شوی و، او مه کفار دوستان جوړوئ. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. او له الله نه وویریږئ که چیرې تاسو مؤمنان یئ. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. او کله چې تاسو لمانځه ته آواز کوئ نو دوی هغه ټوکې او لوبې وګرځوي، دا ځکه چې بېشکه دوی داسې خلک دي چې هیڅ عقل نه لري. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. اے نبی ته ورته ووایه اے اهل کتابو، تاسو مونږ په هیڅ وجه د بدۍ او عیب والا نه ګڼئ مګر په دې چې مونږ په الله ایمان راوړی دی او په هغه څه چې مونږ ته نازل کړی شوي دي او په هغه څه چې له ده نه مخکې نازل کړی شوي دي. وأن أكثركم فاسقون. او دا ځکه چې یقینا ستاسو اکثره خلک فاسقان یعنی له حده وتونکي دي. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. ته ووایه آیا زه تاسو ته د الله په نزد د جزا په لحاظ سره له دوی نه د بدترو خلکو خبر در نه کړم؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. دا هغه څوک دي چې الله په دوی لعنت کړی دی او په دوی غضب کړی دی او له دوی نه بیزوګان او خنزیران جوړ کړي دي او دوی هغه څوک دي چې د طاغوت عبادت کړی دی. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. دغه کسان د ځای په لحاظ سره ډیر بدتر دي او له حق لارې نه ډیر گمراه دي.
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. او کله چې دوی تاسو تراشي نو دوی وای مونږ ایمان راوړی دی، حال دا چې یقینا دوی له کفر سره داخل شوي وو او یقینا له هغه کفر سره ووتل، او الله ډیر ښه پوهه دی په هغه خبرو چې دوی پټولې. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. او تب په دوی کې ډیر خلک وویني چې په ګناه او ظلم کې او په خپل حرام خورۍ کې منډي وهي، خامخا بد دی هغه کار چې دوی کاوه. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الهی خلق او عالمان دغه یهودیانو لره لخپلو د ګناه لویناونه او لخپل حرام خورۍ نه ولې نه منع کوي، خامخا بد دی هغه کار د خاموشۍ چې دوی کاوه. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اویل یهودیانو د الله لاس تړل شوی دی، د دوی لاسونه دی وتړل شي او د دې وینا په سبب دی په دوی لعنت شي، بلکې د هغه دواړه لاسونه خلاص دي څنګه چې وغواړي انفاق کوي. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. او خامخا هغه کتاب با چې تا ته ستا د رب له جانبه نازل کړی شوی دی، په دوی کې د ډیرو خلکو سرکشي او کفر خامخا ور زیات کړي، او مونږ د دوی په منځ کې د قیامت د ورځې پورې دښمني او بغض واچاوه. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هر کله چې دوی د جنگ لپاره اور بلوي نو الله هغه مړ کړي او دوی په ځمکه کې د ورانی لپاره منډي وهي، او الله ورانی کوونکي نه خوښوي. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. او که یقینا اهل کتابو ایمان راوړی وي او پرهیزګار شوي وي نو لازماً به مونږ له دوی نه د دوی ګناهونه لرې کړي وي او خامخا به مونږ دوی د نعمتونو جنتونو ته داخل کړي وو. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. او که یقینا دوی احکام د تورات او انجیل قائم کړي وي او هغه چې دوی ته د دوی د رب له جانبه نازل کړي شوي دي نو خامخا دوی به خوراک کړی وو د خپل له پاسه نه او د خپلو پښو له لاندې نه. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. په دوی کې یوه منځلارې ډله ده او ډیر زیات په دوی کې داسې دي چې بد دي هغه چې دوی کوي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے رسولا ته ورسوه هغه څه چې تا ته د خپل رب له جانبه نازل کړی شوي دي، او که ته دا کار ونه کړي نو تا د هغه الله پیغام نه دی رسولی، او الله تعالی خلکو نه بچ ساتي، بېشکه الله کافر قوم ته نیغه لار نه ښایي.
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. تورته وایا اے اهل کتابو تاسو د حق په هیڅ شی باندې نه یې تر دې چې تاسو تورات او انجیل قائم کړئ او هغه تعلیمات چې تاسو ته د خپل رب له جانبه نازل کړي شوي دي. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. خامخا به هغه کتاب چې تا ته د خپل رب له جانبه نازل کړی شوی دی په دوی کې د ډیرو خلکو سرکشي او کفر یقینا ورزیات کړي نو ته په کافر قوم باندې مخه پکېږه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بېشکه هغه کسان چې ایمان راوړی دی او هغه کسان چې یهودیان او صابیان او نصرانیان دي هر چا چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان راوړ او نیک عمل یې وکړ نو په دوی باندې نه څه ویره شته او نه به دوی غمجن کیږي. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. خامخا یقینا مونږ له بني اسرائیلو نه پخه وعده اخیستې وه او دوی ته مونږ ډېر رسولان لیږلي وو. هر کله چې به هم دوی ته کوم رسول هغه حکمونه راوړل چې د دوی نفسونو به نه خوښول نو یوه ډله دوی دروغجنه وګڼله او بله ډله دوی وجله. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. او دوی دا ګڼله چې هیڅ ازمیخ به نه کیږي نو ړانده شول او کاڼه شول بیا الله دوی ته په رحمت سره توجه وکړه بیا په دوی کې ډیر خلک ړانده شول او کاڼه شول او الله ښه لیدونکی دی هغه څه لره چې دوی کوي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. خامخا یقینا کافر شول هغه خلک چې وی ویل بېشکه الله همدا د مریم زوی مسیح دی حال دا چې مسیح بني اسرائیلو ته وویل تاسو د الله عبادت کوئ چې زما رب دی او ستاسو رب دی. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بېشکه خبره دا ده چې څوک له الله سره شریک نیسي نو یقینا په هغه باندې الله جنت حرام کړی دی او د هغه استوګنه اور دی او د ظالمانو لپاره هیڅ څوک مدد کوونکی نشته. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. خامخا یقینا کافر شول هغه خلک چې وی ویل بېشکه الله د دریو دریم دی حال دا چې هیڅ لایق د عبادت نشته مگر یو معبود. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. او کچری دوی له هغو خبرو نه منع نشي چې دوی کوي نو خامخا لازمن به په دوی کې کافر شو خلکو ته ډیر دردونکي عذاب ورسیږي. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. آیا ولې دوی الله ته توبه نه وباسي
او له هغه نه بخنه نه غواړي، حال دا چې الله ډیر بخونکی بې حده مهربان دی. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. نه دی د مریم زوی مسیح مگر یو رسول دی، یقینا لدنه مخکې رسولان تیر شوي دي او د ده مور صدیقه یعنی ډیره زیاته رښتینې وه، دې دواړو به طعام خوړلو. ته وګوره موږ څنګه دوی ته آیاتونه بیانوو، بیا ته وګوره دوی کوم طرف ته اړولی شي. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ته ووایه آیا تاسو له الله نه غیر د هغه شي عبادت کوئ چې تاسو لپاره نه د نقصان اختیار لري او نه د نفع، او همدا الله ښه اورېدونکی ښه پوهه دی. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ته ورته ووایه ای اهل کتابو، تاسو په خپل دین کې ناحقه زیاتې مه کوئ او د هغه قوم د خواهشاتو پیروي مه کوئ چې له دې نه مخکې ګمراه شوي دي، او هغوی ډېر خلک ګمراه کړي دي او له نیغې لارې نه بېلارې شوي دي. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. په هغو کسانو باندې چې په بني اسرائیلو کې کافر شوي دي لعنت شوی دی د داود او د مریم زوی عیسی په ژبه، دا ځکه چې دوی نافرمانی وکړه او دوی له حد نه تیریدل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. دوی به له هغه ناروا کار نه یو بل نه منع کول چې دوی به هغه کاوه، خامخا بد دی هغه کار چې دوی به کاوه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. تبه په دوی کې ډېر داسې ویني چې له هغو کسانو سره دوستی کوي چې کافر شوي دي، خامخا بد دی هغه شی چې د دوی لپاره د دوی نفسونو مخکې لیږلی دی، دا چې الله دوی ته په غوسه شو او دوی به په عذاب کې همیشه وي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. او کچری دوی په الله او په نبی او په هغه څه چې دته نازل کړی شوي دي ایمان لرلې، نو دوی به هغه کافران دوستان نو جوړ کړي، او لیکن په دوی کې ډېر خلک فاسقان دي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بې له شکه یقینا چې ته به له مؤمنانو سره په دښمنۍ کې تر ټولو خلکو زیات سخت یهودیان مومي او هغه کسان چې مشرکان دي. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. او خامخا لازمن به ته له مؤمنانو سره په دوستۍ کې تر ټولو خلکو زیات نږدې هغه کسان مومي چې ویلي دي بېشکه موږ نصرانیان یو. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. دا ځکه چې په دوی کې په رښتیا عبادت ګزاره عالمان او راهبان یعنی زاهدان دي، او دا ځکه چې واقعا دوی تکبر نه کوي. وما علينا